دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ شپه ورځ دعاګانې غواړو. یو چا پوښتنه وکړه چې فلسطین په باره کې مسلمانان دومره دعاګانې کوي، دا ولې نه قبلېږي؟ ګوره یوه خبر تاسې وکړم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی، وایي چې کله مسلمان یا چې کله یو قام هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر د ښو کارو طرف ته رابلل، د بدو کارو څخه څوک راګرځول منې کول، دا که مسلمان پرېږدي زما د قسم په الله باندې چې پر مسلمانانو باندې پر دې قوم باندې به د الله عذاب راځي او د دوی دعاګانې به نه قبلېږي. یوه دعا به هم الله رب العزت د دوی نه قبلوي. اوس څومره د خطرې خبره ده چې امر بالمعروف نهي عن المنکر. اول په دې خپل کور کې فکر وکړو، امر بالمعروف نسته په دې خپل کورونو کې، د پردې حکم مو د خپل زنانو ته نسته. زنانې زموږ ستاسې زنانې زموږ ستاسې اولادونه هغه پر دې باندې عمل نه کوي، خپله هم او مشران هم د دې ترغیب نه ورله ورکوي. دغسې په کورو کې بالمانځه سهار لمونځونه نه کوي، ناست وي، مشران وي، کشران وي، داسې څوک نسته چې هغه ته دې وایي چې ولاړ سه یا لمونځ ادا کړه، هغه باندې لږ خوشکه ورته وکړي، هغه ته لږ خوښ هم وکړي پر دې خبره باندې. یا په کورو کې داسې څوک ستا شپه ورځ فلمونه یا شپه ورځ داسې یو د الله د رسول خلاف یو دغه روان وي چې څوک نسته چې هغه منې کړي دې کار څخه، چې کله دغه شی ختم سي هغه وخت د الله عذابونه په مختلفو شکلو کې راځي، د بیماری په شکل کې، د یو اکسیډنټ په شکل کې، د یو حادثې په شکل کې راځي دغسې، او په دې وخت به دعاګانې هم نه قبلېږي. نو امر بالمعروف تر خپله وسه پورې نهي عن المنکر په خپله وکړئ. کم از کم دغه کار خو به د خپل کور کې جاري کړئ، و خپل زنانې ته و خپل اولاد ته و د خپل کور کې چې ستا به تحت څومره خلک دي و دې ته کم از کم د دې دعوت ولر ورکړه چې موږ مسلمانان یو، د امر بالمعروف د نهي عن المنکر چې کومه ذمهواري ده دا پر موږ باندې لازم ده. بل نبی نه راځي، هر مسلمان په ذمه باندې د امر بالمعروف د نهي عن المنکر